پتریخي کې کاڼې ولې جوړیږي؟ پتریخي کې کاڼې ځکه جوړیږي چې زمونږ یې نه یو بویل جوړوي، کم ته چې مونږ په وختو کې مایا یعنی اوبه ویلی شو. دا اوبه زمونږ د یعنی ناراضي او تریخي جمع کوي او د دې اوبو دا کار دی کله هم چې انسان غوړ خوراک وکړي نو دا غوړ خوراک د دې اوبو په مدد سره ازمیږي. نو کله هم چې په دې اوبو کې زمونږ سره غوړوالی زیات شي، کم ته چې کولیسټرول ویلی شي، نو د هغې د وجې زمونږ سره پتریخي کې کاڼې جوړیږي. دویم که چیرې په دې اوبو کې زمونږ سره بیلروبین زیات شي نو د هغې د وجې هم پتریخي کې کاڼې جوړیږي. بیلروبین زمونږ سره یو داسې کیمیکل دی کله هم چې سره وینه زړه شي، ماته شي، مړه شي، ایکسپایر شي، د هغې نه دا ماده جوړیږي. او درې زمونږ سره کله هم چې دا تریخي په صحیح طریقه باندې د دې اوبو نه ډکیږي او خالي کیږي نه، د هغې د وجې هم پتریخي کې کاڼې جوړیږي. د تریخي د کاڼې څو قسمونه دي او څو قسمه رنګونه دي، د هغې دپاره تاسو په کمنټ کې په ټولو کې همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره ډېر مستقیم در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. شکریه.